د بنیاد ترکیه معارف کوم خدمات سوي هغه ستایو او له هغې سره همکار یو. او لکه څنګه موږ پښتو کې یو متل لرو ویلی یو لاس ټک نه خیزي. لکه څنګه بنیاد معارف ترکیه دلته په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې د معارف په برخه کې خدمات تقدیموي. همدغه راز معارف وزارت هغوی د بنیاد معارف ترکیه چې څومره تعمیرونه دي د هغې خدمات حتی د برق تبدیلونو پورې هغه معارف په خپله غاړه باندې اخیستې ده او تر اوسه پورې د هغې په میاشتنۍ ډول یا همداراز په ربعوار ډول په میلیونونو باندې افغانۍ چې مصارف راځي هغې ته معارف غاړه ایښې ده او که په ورین تندیه ادا کوي. محترم کمال اتاتورک یوې خبرې ته اشاره وکړله. زه هم غواړم چې د معاصر افغانستان بنسټګر بابا احمد شاه ابدالي صاحب رحمه الله د هغه ته یادونه وکړم چې الحمدلله افغانستان په یو وخت کې د معرفت صادرونکی هیواد و. داسې هیواد و چې په هر عرصه کې د مظلومانو ملا تړلې ده او هر جانب چې مظلومان ورته راغږ نو افغانانو لبیک ورته ویلي دي. د نړۍ د مظلومانو سترګې هغه به افغانانو ته وي او په دې باندې مختلفو تاریخ پوهانو چې لیکنې کړي دي هغه په دې باندې ګواه دي. نو الحمدلله افغانستان داسې نه ده چې د علم او د معرفت په قدر باندې نه پوهیږي. خو البته یو خبره ده چې نن دور کې موږ په داسې یو زماني مقطع کې ژوند کوو چې د اشغال له وجې نه د مسلسلو جنګونو له وجې نه د موږ مختلف سیستمونه چې په هغې کې تعلیمي سیستم هم راځي هغه ډېر متضرره شوی ده او ډېر تکلیف ورته رسېدلی ده. نو په دې خاطر باندې موږ له ټولو هغو نهادونو نه له هغو سازمانونو نه چې هغوی د معارف په برخه کې کار کوي له هغو ټولو نه غواړو چې اوس موږ ته لاس راکړي له موږ سره دغه ویجاړ سیستم دغه سیستم چې هغه متضرره شوی ده د تیرو لسیزو د جنګونو له وجې نه د اشغالونو له وجې نه د هغه په راپورته کولو کې د هغه په پښو درولو کې له موږ سره پوره همکاري وکړي. Yiğit ve yetenekli Afgan halkı tüm zorlukların üstesinden geldiği gibi bu yoldaki engellerini aşacaktır. افغانستان چې کوم زړور خلک دي اوسه پورې چې کوم ستونزې ګاللې دي نو وروسته به هم دغه هر څه په ډېره زړورتیا سره تېروي. Bu yolda Türkiye, Afganistan istediği her zaman yardımı ve desteğini tabii ki kardeşine sunacaktır. ترکیه به په دې ډګر کې په دې اړه باندې خپل همکاري خپل مرسته خپل مطلب ته د افغانانو سره ادامه ورکوي. Bu çerçevede kurucu önderimiz Atatürk'ün Türk halkına işaret ettiği gibi Afgan halkı içinde en hakiki mürşidin yani yol göstericinin ilim olmasını temenni ediyorum. Afgan yönetiminde böyle düşündüğünü biliyorum. ترکیه بنسټ هیوادونکي مصطفی کمال ترک وینا په څنګه وینا ده چې د هدف ته رسیدو لپاره د خراتونکي دپاره علم پوهه چې ده هغه لارښود دی. نو زه هم فکر کوم چې افغانستان چارواکي هم په همدې شکل په همدا ډول فکر کوي. Bu buluşmayı bir Ramazan akşamında iftarla gerçekleştiriyor olmaktan ayrıca bir mutluluk duyuyoruz. په دغسې یوه غونډه چې په دغه روژې مبارکه میاشت کې سره موږ یې راویځای کړي یو راویځای شوي یو بیا هم ډېر خوشحاله یو. Medeniyetimizin doğuş coğrafyası dediğimiz bu özel topraklarda, bu güzide topraklarda iftar vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istedim. د تمدنونو په مرکز کې په دغه افطار پروګرام کې له تاسو سره د یو ځایوالي څخه او له تاسو سره چې یو ځای یم ډېر زیاته خوشحالۍ احساس کوم. Değerli misafirler, ilmini ve irfanını insanlığın barışı uğruna kullanacak, huzuru uğruna kullanacak iyi insanların yetişmesi için kurulan Türkiye Maarif Vakfı, dünyanın 52 ülkesinde 447 okuluyla mevcut durumda 52.400 öğrenciye okul öncesinden yüksek öğretime kadar etkin olarak faaliyet sunmaktadır. Bu
بنیادي معرفت دنیا د نړۍ په 250 هېوادونو کې د 420 تعلیمي مراکز او ښوونځیو په درلودلو سره 250,000 زده کوونکو ته سالمه ښوونه او روزنه ورکوي چې دغه سالمه ښوونه او روزنه به د دغه زده کوونکو په روښانه راتلونکي کې رغنده رول ولري. Bu ülkeler içerisinde Afganistan hacim bakımından ikinci büyük ülke konumundadır. د بنیادي معرفت ترکي د مکاتبو ترمنځ افغانستان د لویوالي په تناسب باندې دویم ځای لري. Afganistan'da okul ve eğitim merkezi olarak 52 eğitim kurumu ve 10 yurtta 5222 öğrenciye eğitim hizmeti vermekteyiz. په افغانستان کې 15 ښوونځي او تعلیمي مراکز لرو چې د دې جملې څخه 10 لیګي لرو او په دغه ښوونځیو او تعلیمي مراکزو کې 5222 زده کوونکي په زده کړو باندې بوخت دي. Bu şekilde bir taraftan yeni neslin yetişmesine vesile olurken diğer taraftan ülkenin ekonomisi hususunda da iş imkanları sağlama hususunda da ciddi katkılarda bulunmaktayız. له یوې طرف نه که چېرته موږ دغه ته په ښوونه او روزنه باندې بوخت وي او د دغه ځای اولادونو ته سالمه ښوونه او روزنه ورکوو، له بل طرف نه د منابعو بشري په شکل کې دلته د انسانانو په استخدام کې هم رغنده رول لرو، د وظایفو په ترتیب کې رغنده رول لرو.